جعفرهان د سترګو لیدلی حال درته بیانوم. سلام و مینه خوږو کتونکو، وخت مو په خیر، ستړي مه شئ. نظم، فعالیت، وړتیا او کارکردګي، پتن او صحت ښه برابر، دا هغه درې شرطونه او اصول دي چې په کرکټ او هرې بلې لوبې کې د لوبغاړو لپاره مهم ګڼل کېږي. په نړیوال جام کې خو زمونږ د ځینو لوبغاړو نظم او ډسپلین داسې و چې یو لوبغاړی یوه شپه په هوټل کې نه وه او بل چرته تللی وه چې بیا کابل ته واستول شو. بله بیلګه یې دا چې افغانستان په مانچسټر کې سبا د سهار په 10:30 دقیقو له انګلند سره لوبه لرله، خو زموږ ځینې مجرب او مخکښ لوبغاړي د شپې په 12 بجو په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر عاطف مشعل صاحب سره په رستوران کې له چا سره په لانجه کې ښکېلو او بیا تر شاوخوا 2 بجو پورې پولیسو پلټنې کولې. په داسې حالت کې څوک لوبه ګټلی شي؟ فټنس خو یې ټولو ته معلومه ده چې د چا له ملا پټۍ تړلې وي، د چا له پښو، څوک د قوت او درد وژونکو درملو په واسطه میدان کې لوبیږي او څوک یو ساعت په ګریز کې له درېدو وروسته وغځېږي. ما د هند، انګلند او بنګلادیش لوبغاړي ولیدل. باور وکړئ چې د هډوکي له پوټکي پرته که یوه مړۍ اضافه غوښه پکې پیدا کړي، په بدن ډنګر، چست او چالاک دي. زمونږ خو د ځینو لوبغاړو په لیدو سړی فکر نه کړي چې دوی به نړیوال کرکټ لوبغاړي وي. د ځینو له غیر صحي خوراکونو مو خدای مه خبره وه. فعالیت او کارکردګي خو تاسو ټول وینئ چې تر دې دمه په ټول نړیوال جام کې نه کوم افغان لوبغاړی 15 ویکټې واخیستې او نه کوم بیټسمین سلیزه وکړه. زه به دلته پر پورتنیو دریو شرطونو سربیره د یووالي او وطن سره د مینې ژور احساس هم اضافه کړم چې ما په ځینو لوبغاړو کې کمه ولیدله. په دې کې د ملامتۍ ډېره ګوته مجربو لوبغاړو ته نیسم. دوی د خپلو شخصي علایقو او سلیقو له مخې په لوبډله کې د اتفاق او وطن سره د مینې روحیه ژوبل کړې ده او نتیجه هم د وطن او افغانستان د کرکټ په زیان ده او وه دا لړۍ روانه ده. نو دوستانو، تاسو د جعفرهان دغې نظریې ته په کوم نظر ګورئ؟ لاندې په کمنټ کې خپله نظریه مو راسره شریک کړئ. تر بلې ویډیو د لوی الله په امان.